ملا هیبت الله نه نیولی تر له کوچني چڼې پورې یو مردګو یو پوسټ تر اوسه نه ده کړی چې دا غریب ولې په دې حال ده. نور د پنجابیت کوم څه ثبوت درته درکړي؟ دا ټول یو خلک دي. وای خدای نه جار سم په کوم ژبه تاسو پوهېږئ چې سړی درته ثابت کړي. نور خو تاسو ماته یو پوسټ د دغو خلکو نه راته وښایئ چې دوی لیکلي چې ګیلمن کابل ته را انتقال کړي چې موږ یې د دې ځای نه ورته لاره جوړه کړو دا ولېږو جرمني ته یا لندن ته. ولې ونه کړل؟ هغوی هلته ورته اگزیټ لیست نه ویسته، تور لیست کې اچولی وه، او دلته په کابل کې واکدارانو د پنجاب غلامانو یو ځل دغونه غیرت ونه کړي چې یو ځل راشي یو نر یې که هغه ملا یعقوب ده که هغه ملا برادر ده او که کوم بل دلو د اوس ده یو یې رانغی یو ځل یې ونه ویل چې دغه ګیلمن تر کابله راورسوئ. ولې دا خبره ونه کړله؟ ولې ونه کړله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو پښتنو ننګیالیو مسلمانانو، د ګیلمن په مړینه باندې چې د بعضې خلکو د خپلو احساساتو او د جذباتو د حد نه زیات اظهار کړی، نو د هغې په رابطه باندې زه داسې ویم چې دې کې یو کس ویلی چې زه دا توصیه کوم چې د دې په جنازه کې ملا او طالب او چڼی پرې نه دی، جنازه دې فلانی په خپله وکړي. نو همدې ورور ته زه دا وایم چې ته خو په میډیا راښکاره شوی، ته دا د جنازې مونځ په خپله تېر که چې دا ټوله دنیاواله او پښتانې وګوري چې تا ته د جنازې مونځ صحیح درځي که نه درځي. ځکه ستا یو بل ملګري په دې په مړینه باندې والعصر صورت ویلی دی، نو الا الذین آمنو په ځای وایي الا الذین آمینو، نو دا تمیز نشي کولی. عزتمندو د ده دا مړینه چې د ټیک ده موږ پې خفګان کوو، یو مسلمان دی یو پښتون دی، په هر مسلمان او پښتون موږ مړینه کوو، په ده خفګان کوو، نو په ده باندې اظهار د خفګان کوو. خو د اظهار د خفګان دپاره الله زمونږ او ستاسې د ټولو رب العالمین دی موږ ته طریقه ښودلې. الله قرآن حکیم کی فرمائی ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، په دنیا کې هیڅ یو مصیبت نه رسیږي مګر د الله په اذن رسیږي. د دنیا څومره پیښې چې رامنځته کېږي د ټولو کې د الله اذن شامل وي. د الله د اذن نه بغیر یوه پاڼه نه خوځېږي د ونې او نه راغورځېږي. دا د قرآن کریم فیصله ده. اوس چې کله مصیبت ورسېدو نو په دې وخت کې مسلمان ته په حیثیت د مسلمان او په حیثیت د پښتون څه کول پکار دي؟ الله موږ ته لارښوونه کوي. الله وایي ومن یؤمن بالله یهد قلبه. د مصیبت رسېدو نه وروسته نو چا چې په الله ایمان راوړی او مؤمن دی، الله به یې زړه ته هدایت د صبر او د زغم وکړي. الله به یې زړه ته صبر ور واچوي چا کې چې ایمان وي. نو دنیا خو د یو چا په مرګ باندې نه ورانېږي. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په مرګ باندې ورانه نه شوه، د یو لک څلېرې زره پیغمبرانو په مړینه باندې ورانه نه شوه، د لوی لوی اشخاصو په مړینه باندې ورانه نه شوه. دا خو یو لک دی، یو ځوان فکر سړی و، ټیک د هر څه چې کړي هغه خپل کار دی، کمې کارنامې کړي یا څه کړي. خو د یو چا په مرګ باندې ګریوانونه شکول، رمباړې وال، چغې وال او غیر ذمه دارو کسانو له کنځلې کول او ښځې یادول او خره یادول. مونږ ویلی ته غمرازي ښکاره کړې. د افغانستان ټول مشران له الف نه نیول تر بې پورې ټولو پې غمرازي ښکاره کړله. شاه خرکوس هیبت الله د بړستنې شاته کونه ورکړی مردګو همالته غلی ناسته. د ګیلمن په نوم دی څوک نه پېژني، او د ګیلمن په نوم دی څوک نه پېژني. کرنل امام پېژني، ملا هغه دا چې نومېږي امیر الغینا، امیر المنافقینه ډېزلي پېژنې. تا د ښځې د بسته کونه وغی، تا په غږ کې غین وهم، یا تا په ملاتړو کې غین وهم، یا تا د ښځې په خوله کې غین وهم، یا تا ښځه وغی، یا تا پلار وغی. دا خو د شرافت او د پښتو د معیار نه خارج خبره ده. دا سړی خو نه پښتون دی، نه افغان دی، نه مسلمان دی، او نه یو باشرافته انسان دی. دا د دایرې او د چوکاټ د انسانیت نه وتلی دی چې مړ کړی یو چا دی. دا خو چې چا مړ کړی دی ډېر علما مغوی مړه کړي. نصیب خان شیخ صاحب چا مړ کړلو؟ دارنګې نور نمونه درته نالم ډېر علما. نو دا څه ملایانو مړ کړی که څنګه؟ دا یو. دویم د کنځلو څه ضرورت دی؟ خو دا یو متل دی چې دا ژبه چې ده دا څمڅۍ ده او زړه کټوی ده. نو کټوی له چې څمڅۍ ښکته کړه څه چې کټوی کې مغه راوچتئ، نو ستاسو په زړونو او په باطن کې چې کوم غلاظت دی
کنځلې دي ښځې یادول دي په ستا په ښځه داسې وکړم او د شرمګاه نومونه اخیستل ستاسو ټول ژوند همدې کې تېر شوی دغه شخص ته وایم ټولو ته نه دا کوم شخص چې علماو پسې کنځلې کړي او ښځې یادې کړي موږ یې وله نه یادو ځکه موږ دې سره مخته نه یو زمونږ کار د پښتو سره دی زمونږ کار د افغانیت سره دی زمونږ کار د غیرت سره دی پښتو د غیرت نوم دی د پښتون د ښځې بوقړه څوک نه ګوري ستا خو ښځه راوتلې لوړې او جوارې ښکاري تنګ کمیس یې اغوستی میدان کې ګډېږي او ته پښتون یې ته څنګه پښتون یې په ژبه ویلو خو څوک نه پښتون کېږي ژبه خو طوطیان هم پښتو وایي پښتو معنا غیرت پښتو معنا قهرماني تا څه قهرماني ښکاره کړه د خپل دشمن مقابل کې ځه تا کومه توره کړې ځان په چا وجل دا توره ده هسې خو به زم څملم چې راشئ ما مړ کیلی راپسې رمباړې وهئ دا توره ده ته خپله توره وښیه هو شیعګانو غوندې ماتم دې شروع کړی او کنځلې کې وجلی یو چا دی کنځلې بل چا پسې کې چا له ښځه یادول چا له مور یادول دا خو اسانه خبره ده خو دا د شرافت او د پښتو نه وتلې خبره ده پنجابیت څه چې انګریز به هم داسې کار ونه کړي څه له د خلکو ښځې یادوئ خو تاسو ټول ژوند همدې کې تېر شوی دی ستا وړیکتوب ستا ټوله زندګي مور او خور او بېادبي دې ما فیشني نومونه زه نشم اخیستی همدا دې کړي دي خدای خبر څنګه ماضي دې تېره کړې ده نو ځکه لوی لوی علماو پسې کنځلې کې شرافت نه لري پښتو نه لري غیرت نه لري ایمان نه لري پنجابي نه هم پسې بدترې ته چا پښتون کې پښتون زیمه چې د چا مې ښځه نه ده لیدلې پښتون زیم چې چا مې خور نه ده لیدلې او بله دا ده چې دا یو ګیلمن صاحب غریب چې شهید شو امر شو داسې په لکونو ګیلمنان په افغانستان کې روسانو تورو خاورو لاندې کتا پیرمباړې والي دي دا د روسانو تیارې دا د کوچانو خیمې به یې چیستې پنجابیانو څه هغه جانب مقابل نه ښیم چې مجاهدین هغه نه ښیم زه خو زه ستاسو په نیز خو مقابل کې ولاړو دا د کوچانو خیمې چیشتې او ښځې او سړي یو ځای سطرې کول امریکانیانو برطانویانو او روسانو تا پیرمباړې والي ته خو خوشحاله وې پې باندې نو په ټوله نړۍ کې دا یو پښتون دی چې غاړه کې غاړکۍ او لاکټ واچي او بنګړي لاس کې واچي او ګډېږي دا پښتون دی دا خو پښتو نه دی عزتمندو لږ احتیاط کوئ لږ فکر کوئ د غم راځئ خپل اصول معلوم دي خپله طریقه معلومه ده د انتقام خپل اصول معلوم دي وجلی چا دی وایي ډول چرته دی وام او چرته غږېږي کنځلې چا پسې کې دا څه چیڼي او طالب وجلی دی دا خو چا وجلی تا له خپل عاملین معلوم دي نو د شرافت د دایرې نه مه وځئ تاسو کومه ورځ سکول او مکتب ویلی که نه کومه ورځ هم فاکولته او کالج ویلی که نه کومه ورځ هم پوهنتون کومه تعلیمي اداره او دانشګاه کې وخت تېر کړی دی که هسې رالوی شوي یئ نه تعلیم شته نه تربیت شته نه اخلاق شته نه اداب شته نه شرافت شته کنځلې دي یو لګی دی سپک کې سپړو دی او ښځې او نر او ټول یاد کړي دي نو دا خو هسې حماریت دی دا خو حماقت دی خرطوب دی دا خو شرافت نه دی الله دې موږ او تاسې صحیح پښتانه صحیح غیرتی او صحیح مسلمانان کی صحیح پختانه وصلی الله علی النبی الکریم خاطر واړه ها دا کنزل جواب درکړه تیر واړه دا ټیکټ کی پیغمبر غنی هغه بم جهنم ته ځینی ور سره دښمنی کوي هغه بم جهنم ته ځي دومره سید ګلمن او هر هغه څوک د درې حالات نه دی یو د زناکار مرګ روا ده یو د مرتد چې مسلمان مرتد کیږي یو چې څوک مړ کی درې حالات نه څلورم د چا مرګ روانه ده نو دا چې هر چا وژلې ده او دا تمنګ شهید وي او موږ په خپایو ځکه بچان لري ماشومان لري خو دا فیسبوکو کې چې ما کته د موږ افغانان د حد پوری زی چې موږ دلته غایبانه جنازه کو غایبانه جنازه د موږ امام ابو حنیفه صاحب په مذهب کې جایز نه ده دا دی یو نور خپه پیزوم زم په ډیر خپه ایمانه به ډیر په خپه نه او اړه ماشومان مې ولیدل اڅ مې ولیدل او دا نه زنای کړي و نه چرته هغه کړي دا چارچا وجلې ده د مرګ د شهادت مرګ ده خو بیا دین دا وي چې په افغاني کپن کې به دا اوس خخی د ما غږ د منظور پښتون باندې چې دا ګوره پښتنو ته غلط هغه پرې نه دی دا کپن په ټولو مذاهبو کې دا سپین کپن دا باید په سپین کپن کې وي او دا چې د افغانستان ملي بیرغ کې به د بم ویل او چې ما خخ کوي دام د نه پوهي او وس د خدای وبخي او کوس افغانان هم وي چې په ملي بیرغ کې خخ کوي ملي او قبل بیرغي یو خدای د کلمه د پکې د کلمې توهین د کلمه خلک رپي او ته دفن کوي راځم ته د خبره پاکستان کډوالو فرضي کرخه تر سیمه نه خط څنګه کوي ګوره دغه د افغانستان